بسم الله الرحمن الرحیم. پر پاکستانی پوځي رژیم د افغان لوري غچ اخیستونکي بریدونه لا هم دوام لري او په دې برخه کې البته پاکستانی لوري ته ډیر زیات زیانونه اوښتي دي. دا لومړی ځل دی چې پاکستانی لوري ته او هغوی پوځي رژیم ته په دغه کیفیت او کمیت سره ځواب ورکول کیږي. د هغوی سترو ښارونو کې د هغوی نظامي اډې هدف ګرځول کیږي او عین وخت کې د کرښې پر غاړه باندې هغوی ته خورا ډیر زیات درانه تلفات اړول کیږي. افغانانو دغه بریدونو هرکلی کړی دی او ملاتړ یې کړی دی. دا چې دا بریدونه به تر کله دوام لري، د پاکستاني لوري ته څرګند پیغام څه دی او بالاخره تر دې دمه پورې آیا پاکستاني لوري کوښښ کړی دی چې د خبرو له لارې مخته راشي؟ وموغوښتل چې د ټولو بوختیاوو سره چې ښاغلي مجاهد درلوده مرکزي وایاند ښاغلی ذبیح الله مجاهد له ځانه سره ولرو. مجاهد صاحب ستړي مه شئ، ډېره مننه چې وخت مو راکړ. د بوختیاوو سره سره د پیل پوښتنه همدا ده چې وضعیت اوس هم همغسې روان دی؟ د افغان لوري بریدونه دوام لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی علی بعد. زه ستاسې ټولو لیدونکو او تاسې کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا باید ووایي چې افغانستان د جګړې پیل کوونکی نه و. افغانستان مجبور شو دفاع ته او متاسفانه چې دا د پاکستان له خوا نه اوس د موږ د حریم نقض وشو او بې حرمتي وشو. د افغانستان له خاورې سره بریدونه وشول، ملکي خلک شهیدان شول. اسلامي امارت هم غبرګون ته اړ شو. د غبرګون په نتیجه کې تېره شپه د 4 ساعتونو دپاره د پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دوی پوستې او مراکز نظامي ځایونه تر برید لاندې ونیول شول چې کارنده ګزارونه ترسره شول. وروسته ولیدل شول چې پاکستان په اصرار او د دوی په مقررو غوښتنو جګړه ودرول شوه. ولیدل شول 1 ساعت وروسته دوی الوتکې پورته کړې او بیا یې بمبارونه وکړل. زموږ لوی ښارونه کابل، کندهار او پکتیا یې بمبار کړل. چې اسلامي امارت نن سهار بیا هم د دغه جنایت او دوم تعرض په مقابل کې د غبرګون لپاره د پاکستان لوی ښارونه تر برید لاندې راوستل او هوایي ځواکونو نه استفاده وکړه. تاسې بار بار له پرون راهیسې یوه جمله تکراره کړې ده او یو څه عملي اقدامات هم وشول او خلکو یې ډېر زیات هرکلی کړی او مخکې له دې چې دا اقدام وشي خلکو تقاضا هم همدا وه. تاسو ویلي چې غچ به د پاکستان په لویو ښارونو او د هغوی له نظامیانو په اسلام آباد کې اخلئ. زه نه غواړم چې محرم اسرارو ته ولاړ شم، ولې حد اقل دغه بریدونه چې وشوله تر دې د دې سربیره هم موږ دا امکانات لرو چې اسلام آباد ته هلته نظامي اډې په نښه شي او د پنجاب په نورو ښارونو کې؟ بلا شکه دا د افغانستان توانایي ده. انشاءالله د افغانستان هوایي ځواکونه دا توان لري چې پاکستان هر ښار چې وغواړي نښه کولی شي. خو موږ بیا تکرار کوو چې موږ بریدګر نه یو. موږ له دغه وسایلو صرف د دفاع په خاطر استفاده کړې ده او اړ شوي یو دې ته چې د دوی د جنایت او د دوی د عمل په غبرګون کې ورته عمل وښیو. په عموم کې دا اطمینان ورکوو خپل ولس او خلکو ته چې په سلګونه دا رقم بریدونه هم کولی شو انشاءالله. د بریدونو لړۍ لا هم دوام لري مجاهد صاحب؟ باید یادونه وکړو چې اوس زموږ بریدونه دوام نه لري. البته د پاکستاني اړخ نه د موږ د حریم هغه بې حرمتي لا هم اوس هم دوام لري. دا تازه راپورونه هم دا اخیستي دي چې د هېواد په ځینو برخو کې د دوی ډرون الوتکې ګرځي او ځینو برخو کې نن د ورځې په اوږدو کې هم بمبارۍ کړي. پکتیکا کې او پکتیا کې او څو نورو ځایو کونړ کې ملکي خلک بیا ټپیان کړي، شهیدان کړي دي او مهاجرینو یو کمپ بیا تر برید لاندې راوستی په جلال آباد کې چې عام خلک پکې ټپیان شوي دي. عمومي د دوی دغه تعرضات هم دوام لري. خو که دوام وکړي بېله شکه چې زموږ وړتیا هم ورته پوره ده او آمادګي لرو چې د دوی انتقام به دوی په لویو ښارونو کې اخلو. که پاکستان دغسې چې تاسو اشاره وکړله دغه بریدونو ته دوام ورکړي، متاسف وګړي هدف ګرځولي دي، هلته ماشومان شهیدان شوي دي، ټول هغه اسناد او شواهد چې موږ ترلاسه کړي دي یوازې ښیي چې ملکي وګړي تلف شوي دي. که د پاکستان دغه بریدونه دوام ومومي د غچ اخیستو لړۍ به هم دغسې متناسب ورسره روانه وي؟ بېله شکه افغانان به اړ وي د خپل خاوره دفاع ته او د خپلو خلکو دفاع ته او تر هغه توانایي پورې چې دوی لري د خپلو خلکو غږ پورته کړي او غبرګون وښیي د جنایاتو ته. موږ به هم انشاءالله ورته بریدونه کوو او آرام به نه ورته کېږو انشاءالله. منځګړي هیوادونو په هکله هم ځینې خبرونه اورېدل کېږي او کله کله د پاکستان له لوري حتی د تېرې شپې په هکله ویل کېږي چې پاکستان ننواتې وکړي او ویل چې باید بریدونه ودرول شي او وربند وسي. تاسو داسې پیغامونه رسما ترلاسه کړي چې یا پاکستان او یا منځګړي هیوادونه وغواړي چې د دغه مسئلې د حل لپاره راودنګي؟ بېله شکه چې ځینې هېوادونو تماسونه کړي دا اوس هم چې موږ تاسې خبرې کوو ساعت مخکې زموږ د بهرنیو چارو وزیر د ځینې هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرو بوخت په اړیکه کې و. په عموم کې دا ویلی شو چې
د هیوادونو غوښتنه کړې ده، ولې موږ بیا بیا تکرار دا کړی چې موږ بریدګر نه یو، موږ حمله نه ده شروع کړې، حمله په موږ باندې پیل شوې وه. که دښمن لاس ونیسي او جنایت ودري، موږ دې ته اړتیا نه وینو چې موږ جنګ ته دوام. د کرښې پر غاړه ګڼې پوستې ونیول شولې، ګڼ پاکستاني ملیشې موږ ولیدلې چې مړي یا ژوندي د افغان لوري لاسونه ډولېدلي وله. هغه پوستو او د هغه نیول شویو کسانو سرنوشت څنګه دی؟ او بله شکه چې د تېرې شپې په جریان کې زموږ معلومات دا و چې تر 55 پورې د دښمن عسکر وژل شوي وو، او بیا د دې نه یو تعداد یې تر 23 تنو جسدونه هم بیرته د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا را انتقال شوي وو خپلې سیمې ته، او یو شمېر په زخمي حالت کې هم نیول شوي اسیران لرو، او د دوی وسلې، مهمات، ټانګونه او وسایل هم یا سوځول شوي دي یا انتقال شوي دي، راوړل شوي دي. دا موږ لرو په لاس کې. او بل دا ده چې د دوی حدوداً 2 قرارګاوې او 19 پوستې له منځه تللي. نن سهار هم په ځینو سیمو کې د دوی ځینې پوستې بیا تصرف شوي دي او بریدونه ترسره شوي دي. په عموم کې د دوی تلفات ډېر درانه وو. الحمدلله د اسلامي امارت خواته تلفات ډېر نسته. جنګ د طبعا تلفات پیږي، خو زموږ 14 تنه مجاهدین شهیدان لرو، تر اوسه 22 تنه ټپیان لرو، او 14 تنه موږ هیوادوال د مهاجرینو په کمپ کې په ننګرهار کې ټپیان شوي دي، چې هغه هم د دوی لخوا توغندي توغل شوي دي، مهاجرینو کمپ ایستل شوی. تېرې شپې راهیسې داسې ریپورټونه، ناتایید شوي ریپورټونه د تیارو د غورځولو په هکله لرو چې ګواکې د افغان لوري ډزو په پایله کې ځینې تیارې یا یوه یا 2 تیارې د هغوی راغورځېدلې دي د لوګر، ازره یا دیګه ځینې نورې سیمې. دا ریپورټونه تاییدوی شئ؟ موږ هم دغه راپورونه ترلاسه کړي دي، زموږ امنیتي ځواکونو پلټنه هم روانه ده، خو هغه وخت به انشاءالله د دې ښه سپیناوی وسي، مستند شواهد ترلاسه شي. یو څه اندېښنه کابل ښاریانو سره یا نور موجوده وه چې د هوایي ځواک په مقابل کې به زموږ دفاعي امکانات متناسب وي او که نه. خو تېره شپه داسې ځینې تصویرونه ترلاسه شوله چې ځینې تیارې بیرته ګرځېدو ته مجبوره شي ډزو له کبله، خصوصا په کابل کې. څومره د امکانات لرو چې هوایي بریدونه هم تر یو حده پورې دفع کړو؟ د افغانستان اسلامي امارت ځواکونو په لوړو مرتفعاتو کې د دفاعي وسایل نقل کړي وو، او هغوی هم په کندهار کې استفاده شوې، هم په کابل کې، هم په پکتیا کې، او هم په ننګرهار کې، په کونړ کې استفاده شوې ده. په مرتفعاتو کې د دې عملیاتو له امله د دوی الوتکو هغه هدف خطا کاوه او بیرته بیا په تېښته تلې، او یا یې بم چیرې غورځولی په بېکاره ځای باندې غورځول، څاته څوک نه وو یا څه شاړه وه، ډېر کم که دوی توانېدلي چې یو ځای ویستي. او یو بله مسئله د ډیپلوماټیکو اړیکو دی چې لا هم سفارتونه په دواړو هیوادونو کې فعال دي. ځینې خلکو طبعا چې ولس احساسات لري او حق لري، ځینې اظهارات کړي ول چې دا کیسه ولې باید دغسې عادي روانه وي. په دې باب باندې د مقابل لوري اقدام ته په تمه یاست او یا تاسې کوم تصمیم لرئ؟ زموږ په فکر باندې موږ باید یو شننه وکړو، په دې معنا چې تفکیک وکړو. په پاکستان کې کومه حاکمه حلقه چې د جنگ پلوي ده او حاکمه ده او جنگ کوي، دا ډېره محدوده حلقه ده. د دې حلقې دپاره موږ باید ټول ولس هم هلته په نظر کې ونیسو، هغه خفه نه کړو. او بل دا ده چې هلته سیاسي نهضتونه دي، علما دي، جهتونه دي، هغو ټولو سره موږ ستونزه نه لرو. دا سفارتي اړیکې یوه اړتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ بولو، او ده البته سفیر احضار شوی و، په توند لهجه باندې زموږ غبرګون ورسره شریک شوی ده او خبرداری ورکړل شوی. خو بیا به هم زموږ ما مخکې ویلي چې زموږ ټول عمل هغه د عکس العمل په ډول وي. موږ د شرارتونو پیل کوونکي انشاءالله نه یو، صرف د خپل هیواد دفاع کوو. همدغه جمله مې اوس په رسنیو کې ګرمه شوې وه د خاصې کړۍ په هکله باندې، ولې خلک وایي چې حد اقل دا خاصه کړۍ هم باید هدف د پاکستان ټوله پوځي اداره او استخباراتي اداره واوسي. همدا هم هدف دی؟ زما په باور باندې زه فکر نه کوم په ټول پوځ کې هم ځینې داسې خلک وو چې هغه دیني روحیه یې درلودله، او هغه داسې خلک وو چې د سیمه ییزې ګټې ورته مهمې وې. اقلا دومره خو به غواړي چې پاکستان تباه نه شي، پاکستان نور غرق نه شي، پاکستان په جګړه کې کیل نه شي، پاکستان لا ډېر مقروض او دربدره نه شي، او هلته ناامني پراخه نه شي. دا خو به غواړي هغه پوځ. دغه حلقه چې موږ خاص یادو، د دې شواهد هم لرو، ځکه دا مزدوره حلقه ده چې د لوی قدرتونو دپاره لوبېږي او جنګ سیمې ته نقلوي. دغه جنګ د پاکستان په ولس هم ډېر سخت په زیان ده، او د افغانانو هم په زیان ده، د سیمې هم په زیان ده. تنها د موږ تر دوی په جګړه نه دی اخته، موږ داسې شواهد لرو چې دوی سیمې ته جګړه کش کول غواړي، او د داعش پروري پروژې لري خاص، او دا د پاکستان په ګټه هم نه ده. تاسې ولید څو ورځې مخکې په پاکستان کې په اسلام آباد کې په یوه تکیه خانه کې چاودنه وسوه، داعشیانو وکړه. دغه داعش دغه حلقه پرورش کوي او هغه د خپل خلک دی وژني. یعنې دا د هېچا په ګټه نه ده دا حلقه.
دغه حلقه باید تشخیص شي ولې او دا والدین حلقه ولس باید باندې داسې حلقه وي چې خواجه آصف او آصف منیر هم پکې راشي ځکه هغوی عملا د دې مسألې رهبري کوي. هغه زه فکر کوم قرباني دي، هغه سیاسي لحاظ باندې دوی ګوندونو سره موږ په تماس کې یو، د دې څیرو سره د ګوندونو ستراتیژي دا نه ده، داسې په حکومتي پوزیشن کې دي، مجبور دي هغه څه ووایي چې ورته دیکته کېږي. هغه ته د تشکیل داسې ټوله دستګاه هغه استقلال نه لري، په دیکتاتوري شکل باندې د نظامیانو په لاس کې. او وروستی پیغام مو اخلو چې هم خلکو ته د ډاډ وسیله واوسي او هم کولی شو پاکستان مخاطب کړو. بل شک افغانانو ته موږ خطاب دا ده چې موږ ډېره وخت جګړه تجربه کړې، موږ 20 کاله بمبار هم لیدلی ده، ستونزې هم لیدلې، هم 45 کاله په جګړو کې لوبېدلي یو. موږ باید د دې پېښو ته وارخطا نه سو. موږ په لوړ روحیه او په عالي روحیه باندې د دښمن په وړاندې باندې زموږ ځواکونه ولاړ دي او ملت باید د دې تر شا ودرېږو او یو لوړ هدف ولرو. بل دا زموږ په حق یو، حق هېڅکله هم باید نه ویره ولري، نه له آینده نه وویرېږي او نه باید متزلزل سي. موږ پرېکنده ولاړ یو، خو موږ متجاوز نه یو، موږ باید دفاع کوو، صرف د دفاعي حل لرو. بل دا د پاکستاني ولس باندې زموږ غږ دا ده چې دا جګړه چې دا شرارتونه د پوځي حلقې لخوا شروع شوي، دا د دوی هم په ګټه نه دي، د افغانستان سره تضاد او ټکر او تصادم دا د دواړو ملتونو په زیان تمامېږي، هم له اقتصادي پلوه، هم له امنیتي پلوه، هم د سیمه ییزو اشتراکاتو له پلوه. دوی باید متوجه وي د خپل دغه حلقې د صحنې د لرې کېدو لپاره، او دغه حلقې ته مختار او خبرداری ورکوي چې د څومره ډېر دوی تمرد طرف ته ځي او سرکشي طرف ته ځي. افغانان هغه خلک دي چې درې امپراتورۍ دلته غځولې دي او دوی پرې اګاه دي او پرې پوه دي، هغه کار به له دوی سره هم کېږي. دوی هم باید اګاه وي چې د شرارتونو تکرار به د دوی په ورکه او نابودۍ باندې منجرېږي انشاءالله. ډیره مننه کور ودان ښاغلی مجاهد چې ټولو بوختیا او سړیو سره مو وخت راکړ. کور ودان سلامت اوسئ. قدرمن لیدونکو، د افغانستان غبرګون یا د افغانستان غچ اخیستونکي بریدونه د پاکستان په باب باندې د همدې پالیسۍ پر اساس عیار دي چې که پاکستان بار بار یرغل کوي، تجاوز کوي، نو متقابلا به سخت ځواب سره مخ کیږي او دا ځواب به غچ وي. د ښاغلي مجاهد خبرې مو واورېدلې. تر بیا مو پاک الله عمل.